د حقیقت غږ چینل درنو لیدونکو سلامونه. وخت مو په خیر، زار زو صافی یم. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو خبرونو ته. کونړ او ننګرهار کې د زلزلې له امله 622 کسان مړه او 1555 نور ټپیان شوي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کونړ او ننګرهار کې د تېرې شپې زلزلې له امله 622 کسان مړه او 1555 نور ټپیان او ډېر شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. دغه زلزله چې تېره شپه شاوخوا 12 بجې وشوه، د امریکا د ځمکپېژندنې ادارې د ریختر په کچه 6 درجې ښودلې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع پژواک خبري اژانس ته وویل د وروستیو معلوماتو له مخې په کونړ کې 610 کسان مړه او 1300 نور ټپیان شوي او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي. البته په خواشینۍ سره به ووایم چې 200 شهیدان او 2000 زخمیان بیګانې زلزلې پیښه کې رامنځته شوي دي. هغه دغه راز وایي چې په ننګرهار ولایت کې 12 کسان مړه او 255 نور ټپیان شوي او په لسګونو کورونه هم تخریب شوي دي. قانع وویل د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د اړوند ولایتونو والیانو، امنیه قمندانانو او امنیتي او خدماتي ځواکونو ته هدایت کړی چې له زلزلو ځپلو سره د مرستې لپاره ژر د پیښو سیمو ته ځانونه ورسوي. باختر دولتي اژانس لیکلي چې د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې د ودیر، شوماش، مسعود او ارید کلي په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان وایي لومړني معلومات ښیي چې یوازې په لغمان او ننګرهار کې تر 330 کسان ټپیان شوي چې نږدې 80 په لغمان او 250 په ننګرهار کې دي. هغه لیکلي چې په دغو ولایتونو کې د مړو شوو کسانو شمېر لا څرګند نه دی. دی وایي د تېرې شپې زلزلې له امله د کونړ په نورګل ولسوالۍ کې 3 کلي په بشپړ ډول ړنګ شوي او د شولت، اریت، ماماګل، ودیر او نور کلي ډېر زیانمن شوي دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي له ټولو شته امکاناتو به د خلکو د ژغورنې لپاره کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې 1403 کال د تلې په میاشت کې په هرات کې هم د ریختر په کچه 6.2 درجې زلزلې درنه مرګ ژوبله او زیانونه یې اړولي وه. هغه مهال پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې د یادې زلزلې له امله څه باندې 2000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او ډېر زیانونه د هرات په زنده جان او غوریان ولسوالیو کې رسېدلي وو. د سرچینې د معلوماتو له مخې په دې زلزله کې 1320 کورونه هم ویجاړ شوي وو. د امبولانس چې ډېر ارشد زخمي پکې ګرار ته انتقال کړو چې یو بل امبولانس چې راغی دا هم راووتو، دې کې هم زخمیان دي.